السلام علیکم قدرمنو او درنو دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره اصلاحي معلومات شریکوم او دا معلومات په دې باره کې دي چې کومه ښځه خاوند سره خیانت کوي یا د خاوند نه پټ بدکاري کوي نو د هغه ښځو درې داسې کومې نشانې دي چې هغه په اسانه باندې پیژندل کیږي. ویډیو را سره تر اخره وګورئ. په دې ویډیو کې به تاسو د ډیرو داسې پټو رازونو معلوماتو نه خبر شئ. نو ویډیو ضرور تر اخره وګورئ او که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ هم دا اوس یې سبسکرایب کړئ چې وخت په وخت تاسو هم دغسې تازه او نوي معلوماتونه خبر وساتل شي. درنو دوستانو اوس راځو د خپل ټاپک د خپل ویډیو اړخ ته چې هغه کومې درې نښې دي چې یوه ښځه یې کوي نو هغه به بدکاره ښځه وي. په هغې کې لومړی نښه دا ده چې اکثره ښځې د خپل خاوند نه ډېر زیات نفرت کوي او دغه نفرت یې تر حده زیات وي ځکه چې دغسې ښځې بهر پردو سړو سره تعلقات ساتي د پردو سړو خوند یې اخیستی وي نو د دې له وجې هغه د خپلې پاکې او حلالې رشتې سره خیانت کوي یعنی د خپل خاوند نه پټ ناروا کارونه هم کوي او د خپل خاوند نه هغوی نفرت کوي. نو په داسې ښځو باندې ډېر زیات خیال ساتل پکار دي، ډېر زیات نظر پې ساتل پکار دي. په دې کې دویم دا چې د داسې ښځو د مخ رونق ختمیږي یعنی هغه نور یې د مخ نه ځي ځکه چې تاسو به دا هم اورېدلي وي چې کوم انسان یعنی کوم سړی زنا کوي بدکاري کوي نو د هغه په مخ کې نور ختمیږي. نو همدغسې د ښځو مثال هم دی کومه ښځه چې بدکاري کوي یا بدکارۍ ته زړه ښه کوي او بدکارۍ ته مخه کوي نو د هغې د مخ نه هغه نور ختمیږي او ځکه چې هغه د غلط کار په شوق کې مبتلا وي. دریم دا چې دغسې ښځې اکثر په داسې مرضونو په داسې بیماریانو باندې اخته شي چې د هغې نوم ایډز دی یا نورې داسې بیماریانې نو دغسې ښځې هم زیات امکاني وي چې د ناروا کار عادي وي یا عادت لرونکي وي. د ویډیو د کتلو مو مننه کوم. امید لرم چې ستاسو به دا معلومات خوښ شوي وي. که غواړئ په آینده کې تاسو سره همدغسې تازه معلومات شریک کړو نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او له نورو تازه معلوماتو لپاره موږ سره